السلام علیکم. دا زیاتره خلک تپوسونه کوي چې دا سنټرم خوراک څنګه دی او په څه طریقه باندې موږ کمې سنټرم په دې کې استعمال کوو. نو نن موږ سرسري خبره کوو د سنټرم په حواله سره. صحیح شو په دې کې چې دا کم وایټ راځي. صحیح شو وایټ سنټرم وایټ یا وایټ لیوټم ورته وایي. سیده نو دا چې د 50 کال نه چې چا عمر کمی د هغو دپاره دی. سیده یو روزانه ناشتې نه پس د دې نه علاوه چې د سنټرم سلور پکې راځي. دا چې د 50 کال نه چې چا عمر سیوای د 50 کال نه چا عمر سیوای. صحیح شو نو هغه به استعمالي یو روزانه ناشتې نه پس. ښه خبر دا ده چې کوم ملټي وایټامین دی هغه موږ ناشتې نه پس استعمال کوو په مړه خېټه باندې. زیاتره خلک په ناره باندې وخوري نو بیا الټۍ یا د الټو په شانتې هغه نازیا چې ورته موږ وایو هغه ورته کېږي. نو ښه خبر دا چې په مړه باندې او ناشتې نه پس استعمال کړي. بل دا خبره په دې کې وایټامین ای او وایټامین ډي چې دی د مشرانو خلکو لپاره سیوای په هغو باندې دردونه د جوړونو د هغې د وجې پکې دا سیوای. دریم چې دی که نه په سعودي عرب کې سنټرم انرژي اویلیبل دی زموږ سره. سنټرم انرژي کې چې دی نو جینکو بایلوبا سیوا ده او د هغې سره سره چې جنسنګ سیوا دی. جینکو بایلوبا چې دی نو دا د وینې چې کم گردش دی په دماغو دپاره یاداشت دپاره استعمالیږي. د وینې گردش چې دی هغه سیوا کوي او دا جنسنګ چې دی نو هغه د پیریفرال چې کوم سیستم دی په دې کې د وینې گردش سیوا کوي. نو دا چې زیاتره چې دی 50 سالو پورې چې کم عمر یې دا چا 18 سال نه والا 50 سال پورې نو هغه د استعمال کړي. او نور دا درې قسمونه په سعودي عرب کې اویلیبل دي. دا تاسو راغستی شئ او ډېرې ښې ګولۍ دي. وایټامنز دي ملټي وایټامن دی طاقت دی پکې جنسنګ دی پکې او دغه عمرونه د ترتیب هم ما تاسو ته وښو. د دې نه علاوه چې ستاسو څه قسمه کوېسچن وي تاسو موږ ته کمنټس یا انباکس کولی شئ. مننه. السلام علیکم.